د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په مظفرآباد کې د ولسي اقدام کمیټې د حکومت د ځینو پریکړو پر ضد د مظاهرو په ترڅ کې تاوتریخجن لاریونونه ترسره شوي چې پکې 3 پولیس سرتیري او 6 عام وګړي وژل شوي دي. د چارواکو په وینا په پیښه کې 2 پولیس ټپیان شوي هم دي چې د 12 تنو حالت یې نازک دی. همدارنګه 50 عام وګړي هم ټپیان شوي دي. د کشمیر د روان وضعیت په اړه نن په اسلام آباد کې مهمه غونډه رابلل شوې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي چې په دې غونډه کې به د آزاد کشمیر د حالاتو په اړه د حکومت د نقش پریکړه وشي. په ورته مهال حکومت یو ځل بیا ولسي اقدام کمیټې ته د خبرو اترو بلنه ورکړې ده. د پارلماني چارو فدرالي وزیر طارق فضل چودري د آزاد کشمیر د وزیر اعلی چودري انورالحق سره په ګډه خبري ناسته کې ویلي چې د کمیټې 90 سلنه غوښتنې د حکومت لخوا منل شوې دي. هغه زیاته کړه چې یوازې 2 غوښتنې د اساسي قانون د بدلون اړتیا لري چې پکې د کډوالو ځانګړي څوکۍ ختمول او د وزیرانو شمیر کمول شتون لري. خو د پارلماني چارو فدرالي وزیر ویلي چې حکومت په دغه 2 غوښتنو کې هم د خبرو لپاره چمتو دی.